درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ تاسو درس چې دی نعت شریف دی. په لومړۍ برخه کې موږ تاسو د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې لنډه رڼا واچوله او همداسې مو نعت تعریف کړو، له هم سره مو فرق وکړو او ځینې خبرې چې هلته باید شوی وی هغه مو وکړې. د هغې څخه وروسته نن زموږ تاسو درس دی نعت شریف دریم مخ دی دوهم لوست. یو څه باید ووایم چې تاسو راته ووایئ حمد او نعت څه فرق لري؟ ډېر ښه. حمد چې دی په هغو کې د الله جل جلاله د ذات، نومونو، صفتونو او قدرتونو پرله پسې ستاینه شوي وي. صحیح ده چې هغه څه هغه وینا نظم وي که نثر، هغه که په نظم راغلي، که په شعر راغلي، که په نثر راغلي یا په عادي خبرو چې په ګور د الله جل د ذات، نومونو، قدرتونو، صفتونو پرله پسې ستاینه وشوه، حمد دی. نعت چې دی بیا په لغت کې نیکې او غوره وینا ته وایي او په اصطلاح کې هغه وینا ده نظم وي که نثر چې په هغې کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شخصیت که نه د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم شخصیت، د کړو وړو، د رفتار رویې او د ځای او دغو منطقې ستاینه شوي دا نعت شریف دی. صحیح ده؟ ښه، اوس راځو موږ تاسو درس ته. دریمه صفحه ده، دوهم لوست نعت شریف. ګورئ دلته لیکلې موخه څه ده د دغو درس. ګورئ موږ تاسو شاید درس وایو، هر کار چې کوو موږ تاسو باید یوه موخه ولرو. ګورئ زه ځم اوس بازار ته، مثال بازار ته ځم، خو د ما موخه څه ده؟ یعنې څه هدف لپاره ځم زه؟ که زه کوم هدف ونه لرم لاړ به شم بازار ته، له بازاره به بېرته نه تش لاس راشم. ولې؟ ځکه چې ما هدف نه و معلوم، ولې لاړم بازار ته؟ وخت به مې هم ضایع شي، ستړی به هم شم، په تنګ به هم شم، بېرته نه ستړی ستومان راشم تش لاس، که نه؟ خو ګورئ که زه بازار ته ځم د دې دپاره چې مثال سودا راوړم، هر شی چې راوړم هلته په ورقه راسره لیکم لنډ چې دغه ما هدف دی، دغه زه باید راوړم. نو که زه بازار ته لاړ شم هر شی به ټول واخلم، را به شم خپل کور ته، هر شی به مې ټول ترسره کړي وي. نو موږ که درس هم وایو، هر درس چې موږ وایو هغه یوه موخه لري، یو هدف لري. د کوم هدف لپاره دا درس وایو؟ دغه درس چې کتاب کې راغلی د کوم هدف لپاره راغلی؟ ولې موږ تاسو باید ووایو دا درس دا هدف څه دی؟ اول د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاینه. ګورئ موږ تاسو باید د هغو په ستاینه وکړو، د هغو صفات وکړو، هغه څه چې موږ تاسو هغو باندې ثواب ترلاسه کوو. صحیح ده؟ هغه باید وکړو. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاینه او د دغه نظم سم لوستل او د نویو کلمو په معنا پوهېدل دي. ګورئ دغه نظم چې دلته راغلی، دا شعر چې راغلی دی دا به ښه صحیح منظم ووایو. صحیح ده؟ منظم ووایو. وروسته له هغې څخه به کومې کلمې چې نوې وي موږ تاسو ته موږ نه ورباندې پوهېږو که نه، هغه به څنګه کوو؟ په هغو به پوه شو او معنا به یې کوو. سمه ده؟ ډېر ښه. ښه ګورئ دلته وایي که صورت د محمد نه وی پیدا، تشهید رحمان بابا دی، که صورت د محمد نه وی پیدا، پیدا کړی به خدای نه وی دا دنیا. که صورت د محمد نه وی پیدا، پیدا کړی به خدای نه وه دا دنیا. کل جهان د محمد په نوم پیدا شو، محمد د تمام جهان پیشوا. نبوت پر محمد باندې تمام شو، نشته پس له محمد انبیا. که صورت یې آخرین دی پیدا شوی، که صورت یې آخرین دی پیدا شوی، په معنا کې اولین دی تر هر چا. محمد د ګمراهانو رهنما دی، محمد د ګمراهانو رهنما دی، محمد دی د ړندو د لاس عصا. کرنا ده پیروي د محمد ده، کرنا ده پیروي د محمد ده، ګڼه نشته په جهان بله رڼا. محمد د بیچاره و چارهګر دی، محمد د بیچاره و چارهګر دی، محمد دی هر دردمن لره دوا. خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی، خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی، نور یې کور واله صفات دي په رښتیا. خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی، نور یې کل واړه صفات دي په رښتیا. ګوره شعر مو واورېده،
په دې کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاینه شوې ده، صفات بیان شوی دی، د هغو هغه شخصیت په اړه خبرې شوي دي. نو دا به کوم ډول وینا وي؟ دا به نعت وي. آفرین. دا چې شعر دی نو دا نظم شو، منظومه وینا شوه. سمه ده؟ ښه، اوس راځئ ورته ګورئ. که صورت د محمد نه وی پیدا کړی به خدای نه وی دا دنیا. ګورئ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره محبوب دی خدای جل جلاله ته، نو د ده په مخ خدای پاک ټوله دنیا پیدا کړې ده. وایي که چیرې د ده صورت نه وی پیدا شوی، که چیرې دا یې نه وی، نو خدای پاک به ټوله دنیا نه وی پیدا کړې. موږ داسې چا امتیان یې ګورئ چې د هغو په مخ باندې ټول رڼا پیدا شوې، ټوله دنیا پیدا شوې، ټول هغه موږ ته ډېر لوی نعمتونه د ده په خاطر راغلي دي. ګورئ صحیح ده؟ ښه، کل جهان د محمد په نوم پیدا شو، محمد دی د تمام جهان پیشوا. ګورئ د موږ تاسو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی ټول دنیا چې د په مخ پیدا شوله، د په خاطر پیدا شوه، د دپاره پیدا شوله، نو دا څنګه دی؟ نو دا د ټول جهان پیشوا دی، د ټول جهان امام دی. مخ پرون درته ویلي ګورئ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو نو هغه تاریکۍ ورکې شولې. کله چې دی پیغمبر شو هغه تیارې ورکې شولې، هغه ظلمونه ورک شول، هغه فسادونه ورک شول چې مخکې له اسلام څخه وو د جاهلیت په دوره کې. همدا حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې د په پیدایښت باندې دنیا رڼا شوله، رڼایي راغله. ښه، چې ټوله دنیا د په مخ پیدا شوله، نو دا څنګه دی؟ آفرین، دی د ټول جهان پیشوا دی، ټول جهان امام دی. موږ تاسو باید ټول په ده باندې ایمان ولرو، د حق وبولو چې دی یو رښتینی پیغمبر دی. صحیح ده؟ دی یو رښتینی پیغمبر دی، داسې پیغمبر دی چې له ده څخه وروسته نور پیغمبران نه راځي، او دی د ټول امت امام دی، رهبر دی، پیشوای دی. سمه ده؟ آفرین. ښه، نبوت پر محمد باندې تمام شو. محمد دی. ښه، نبوت پر محمد باندې تمام شو، نشته پس له محمد انبیا. ګورئ دغه نبیان چې دي، دا پیغمبران چې دي، دا ټول له بابا آدم رانیولې تر حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې، له ده نه ټول ګوره مخته تېر شوي. یعنې له ده څخه وروسته بل پیغمبر نه راځي، بل نبي نه راځي، بل رسول نه راځي. څه دی؟ څه وایي؟ نبوت پر محمد باندې تمام شو، خلاص شو، دی آخري نبی دی. صحیح ده؟ دی له ده څخه وروسته بل پیغمبر نه راځي، بل نبی نه راځي. سمه ده؟ آفرین. ښه، نشته پس له محمد انبیا، له ده څخه وروسته هېڅ نبیان نشته، هېڅ پیغمبر بل نشته. نو موږ تاسو ټول باید د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان اوسېږو، د هغو لاره تعقیب کړو، د هغو سنت تعقیب کړو، د هغو عقله وړه تعقیب کړو. سمه ده؟ آفرین. ښه، که صورت یې آخرین دی پیدا شوی، په معنا کې اولین دی تر هر چا. ګورئ بابا آدم علیه السلام چې پیدا شو، له هغې څخه وروسته څومره پیغمبران، څومره نبیان تېر شوي دي؟ 1,40,000 کم او زیات پیغمبران نبیان تېر شوي دي. صحیح ده؟ ښه، په دې کې ټول له ده څخه مخکې پیدا شوي دي، له ټول څخه دی وروسته راغلی، وروسته ده څخه دی له ټولو وروستی پیغمبر چې دی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. صحیح ده؟ او څه وایي؟ که صورت یې آخرین دی پیدا شوی، په معنا کې اولین دی تر هر چا، که څه هم دی له ټولو نه وروسته پیدا شوی دی، خو مګم په معنا کې له ټولو څخه اول او بلند مقام دی، یعنې د مقام له نورو څخه لوړ دی. پوه شئ؟ پوه؟ آفرین. ښه، محمد د ګمراهانو رهنما دی، محمد دی د ړندو د لاساسه. ګورئ هغه چا چې لار ورکه کړې ده، لار په دې معنا چې مثال یو څوک روان دی وکیل ته لاره ورکه کړه، دا داسې نه دی. ګورئ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې څوک دی، هغه څوک چې د جاهلیت په دوره کې وو، هغه حقیقي لارې ورکه کړې وه، د خدای د پېژندنې لارې ورکه کړې وه، خدای ته د رسېدو لارې ورکه کړې وه،
ده د دې دنیا او د هغو دنیا د کاروبار د جوړېدو لارې ورکه کړې وه، ده د برکتونو او نعمتونو لار ورکه کړې وه. هغه څنګه دی؟ هغه بیا دی د ټولو رهنما دی. محمد د ګمراهانو رهنما دی، دی لارښودونکی دی ورته، هغو ته لار ښیي. محمد د ړندو د لاسه هغه څوک چې سترګې نه ویني، لکه یو ړوند چې مثال سترګې نه وي، لکڼه لګوي روان وي که نه، لکڼه مخته نیولې داسې ښویوي روان وي، هغو دپاره لکڼه رهنما ده. خو پیغمبر صلی د ټولو کسانو دپاره هغه کسان چې ړانده په دې معنا دلته چې راځي چې مثال بیخي سترګې نه وي، نه، هغه څوک چې هغه حقیقي لار ونه ویني، د هغو دپاره یوه عصا یوه لکڼه ده چې دی مخته په لاړ شي. سمه ده؟ ښه. کرنا ده پیروي د محمد ده، ګڼه نشته په جهان بله رڼا. هغه څه چې موږ تاسو له تیارو څخه، له تاریکیو څخه، له بدبختیو څخه راباسي، موږ تاسو یوه حقیقي ژوند ته باسي، موږ تاسو ته یوه رڼایي راکوي. هغه چې دی هغه د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي ده چې موږ تاسو باید د هغو پیروي وکړو. صحیح ده؟ ګڼه نشته په جهان بله رڼا. که له هغو څخه پرته، د ده د پیروۍ څخه پرته، که هغه څوک چې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتي ځان نه بولي، دوی په تاریکۍ کې دوی لار ورکه کړې ده، دوی په بدبختۍ کې، دوی په جاهلیت کې دي. سمه ده؟ ښه. محمد د بیچاره و چارهګر دی، محمد دی هر دردمن لره دوا. هغه څوک چې بیچاره دی، غریب دی، چا روزګار نه لري، بیکاره دی، د هغو دپاره چارهګر څوک دی چې د هغو کاروبار جوړونکی دی، هغه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. ګورئ، کار جوړونکی په دې معنا نه چې دا کار ورته جوړ کړي، ځکه هر څه د خدای په لاس کې دي، خپل تکلیف به باسي. خو مګر څوک چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار تعقیب کړي، د هغو په لار باندې روان شي، د هغو په خبرو باندې عمل وکړي، د هغو اهل سنت باندې عمل وکړي، په سنت عمل وکړي، نو دغه یو څنګه شو؟ دا د دغه بیچاره دپاره یو چار شو، یو کار شو. سمه ده؟ محمد د هر دردمن لره ده. هغه څوک چې د چا زړه ډېر دردمن شوي، ډېر دردېدلی وي، د هغو دپاره څنګه دی؟ دا یوه دوا ده. سمه ده؟ آفرین. ښه. آخري باید دی خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی، خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی، نورې کل واړه صفات یې په رښتیا. ګورئ، موږ تاسو باید داسې ونه وایو چې بیخي خدای نوذ بالله دا وایي چې مثال خدای دی. نه، خدای نه دی، دی بنده دی، خدای جل جلاله پیدا کړی دی، د خدای پاک بنده او رسول دی. صحیح ده؟ دی یو بنده دی، خو یو نکسالی بنده دی، یو داسې یو بنده دی چې د هغو په مخ باندې ټوله دنیا پیدا شوې ده. او د کوم صفات چې موږ یې د بیان کړل، دا ټول په رښتیا دي. پیغمبر صلی الله دروغ نه دی ویلي، هغو ظلم نه دی کړی چا سره، هغو بدبختۍ ته لار نه ده پیدا کړې، هغو رڼا ته لار پیدا کړې، هغو رڼایي راوړې، هغو ظلمونه ورک کړي، تاریکۍ یې ورکې کړي دي. پوه شوئ؟ پوه؟ آفرین. ښه، زموږ تاسو درس چې و نهایت شریف و، د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاینه پکې شوې وه. پوه شوئ؟ پوه؟ آفرین. ښه، نو دغه درس چې تاسو دی دا به تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ، صحیح به یې ووایي له ځان سره، نو بل ځل کې به زه حتما له تاسو نه پوښتنه کوم. سمه ده؟ دا مو کورنۍ دنده. تر بیا هم په خدای سپارم. ښه وختونه، ښې چارې.